په میدان وردګ ولایت کې سږکال د مڼو حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بڼوال د معیاري مارکیټ او سړو د نه شتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې که څه هم ځینې سړې خونې شته، خو خلک ورڅخه شخصي ګټه اخلي. حاصلات خو له پروسه کال نه هم څه کال ښه دي، خو موږ یوه توجه له خپل حکومت نه لرو چې موږ ته نرخونه نشته. که دا نرخ موږ ته جوړي، موږ په دې خپل حاصلاتو باندې خپل کنټرول کولی شو، خو یو شی موږ ته رسیږي، هر څه د موږ اکمال پې کېږي. موږ خپله موږ ته جوړې سوي دي، داسې کسانو جوړې کړي دي چې په پچه ورسېدلي دي، یا یې خپل نامه جوړې کړي دي، غریب سړي ته نه دي ورسېدلي. پاګو ساعتخانې دي، هر سړي خپله استفاده ترې کړې ده. چا خس کې اچولي، چا وروره پیاز کې اچولي، چا وروره همدغسې پرېښي دي، څوک کرم کې اچي. خو په عمومي سطحه داسې نه دي سوي چې دا ساعتخانې جوړې سوي دي. وروره نن د ته دا مڼې راوړه کې ده، سبا د بل مسلمان راوړي، بل سبا د بل مسلمان، نه هغه شی نشته، هغه موږ ته په درد نه دي خوړل سوي. ماشاءالله سږکال یې ښه حاصلات دي، ښه حاصل یې ورکړی دی. تېر کال په پرتله باندې حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی ده. غوښتنه مې دا ده چې دوی اوس ګاونډیانو سره جوړجاړی چې په هر رقم یې دغه وسي او دغه خپل صادرات د موږ لاړ شي نورو هېوادو ته او دغه بزګر ته یې ګټه ورسېږي په خپل وخت باندې. ما ته معلوم دی جوړ کړي دي، د من په کلي څو شټورې جوړ کړي دي چې هغه یک نمونه هم درته اخلم، د ځان لپاره ښار ته یې جوړ کړی. دا اوس په ورسو هر وخت چې زراعت راځي، زه به ورسره مخکې دی، مخکې که چېرې که دې کې مڼه نشته، خو یا پیاز به جوړ کړی ده، یا څو شټورې جوړ کړي مڼو ته، هغه یې ځان ته جوړ کړي دي. د میدان وردګ ولایت د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست امیر وایي چې د تیر کال په پرتله د مڼو حاصلات زیات شوي او سږکال به له 150,000 ټنه زیات حاصلات ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د بڼوالو ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي او پلان لري چې سږکال د مڼو لپاره یو معیاري مارکیټ پیدا کړي. میدان وردګ کې سږکال موږ هیله لرو، امیدوار یو چې د تیرو کلو په پرتله به حاصلات د مڼو سږ ښه وي او داسې پیشبیني کوو چې انشاءالله تر 150,000 ټنه پورې موږ سږ حاصل واخلو. دلته دا موږ نشو منلی. موږ په میدان وردګ کې 2 قسمه سړې خونې لرو. یو هغه سړې خونې دي چې سټنډرډ جوړ شوي دي، ملکیت د امارت دی او همدا اوس هم د امارت په ولکه کې دي، خو بیا امارت یې ځینې تجارانو ته په اجاره ورکوي، کلنۍ اجاره ورکوي، د هغو په مقابل کې هغه اجاره دار چې هر څوک دی تجار هغه امارت ته پیسې ورکوي. متاسفانه تنها په میدان وردګ کې نه بلکې په ټول افغانستان کې موږ د سبزیجاتو او میوه‌جاتو د مارکیټ سره د مشکل سره مخامخ او دا واقعیت یو چلنج دی، یو مشکل دی، خو تلاش کوو. موږ د خصوصي سکتور سره په اړیکه کې یو او ځینو تجارانو سره په اړیکه کې یو. امارت پخپله د خپلو امکاناتو په نظر کې لري چې سړې خونې جوړې کړي تر څو دغه محصول او تولید دلته ذخیره کړي. د یادونې ده چې د معیاري مارکیټ او سړو خونو نشتون او د میوو په وخت د ګاونډیو هیوادونو سیاسي لوبې هغه څه دي چې په وروستیو کې بڼوالو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.